د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزې ورکولو لړۍ درولې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لنډمهال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي. یاد سفارت د دې کار لامل نه دی روښانه کړی، خو ویل کېږي چې په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزې ورکولو د برخې یو کارکونکی د کورونا وایرس د ناروغۍ علایم لیدل شوي دي. تر همدې پیښې وروسته دوی دا پریکړه کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت هره ورځ سلګونو افغانانو ته ویزې ورکولې. د ولسمشر غني لخوا په صادر کړل شوي فرمان کې راغلي چې پخواني اجرایي ریاست ته ورکړل شوي ټول اړوند صلاحیتونه او امتیازونه نور اعتبار نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټلویزیوني وینا کې پر اروپایي هیوادونو نیوکه کړې چې د کورونا په مخنیوي کې اړین اقدامات نه دي کړي. نوموړي ویلي چې تر 10 ورځو له اروپا امریکا ته ټول پروازونه ځنډولي دي. د په خبره له برتانیا پرته نور له ټولو اروپایي هیوادونو هیڅوک امریکا ته پرواز نشي کولای. د افغانستان مالی وزارت وایي تر دې وروسته به اجرایي ریاست ته یوه افغانۍ بودیجه هم ورنه کړي. ښاغلی غني ټینګار کوي چې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د افغان حکومت پلاوی به د خلکو په استازولۍ له دې ډلې سره خبرې وکړي. روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس له امله تر دې دمه ټولې نړۍ کې 1,21,540 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 4,393 تنه یې وژلي او 6,299 تنه بیرته ترې روغ شوي او پاتې نور تر درملنې لاندې دي. زلمی خلیلزاد: موږ د چا په اجازه نه یو راغلي او نه هم د چا په وینا وځو، خو موږ غواړو دلته جګړه ختمه شي او سوله راشي. دا زموږ لنډ او تازه خبرونه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.